د روح او د بدن منس کې څه تعلق دی؟ نو د روح او د بدن منس کې تعلق داسې دی لکه یو قالب وي او پاغه قالب کې یو شی جوړیږي. مثلا تاسو د خښتو بټو ته کور شي، نو د خښتو په بټو کې د اوسپنې یو قالب وي داسې، هغه قالب کې تپېری چې دی هغه خاوره ورواچي او بیا په د پاسه لاس تیر کی او قالب کې ثابته خښته جوړه شي او بیا واړی بیا بله پکې واچي. نو د روح او د بدن منس کې داسې تعلق دی لکه قالب کې چې سړی خښته جوړي. روح ځان له یو مستقله ماده ده، ځان له یو مستقل جسم دی. لکه خښته په قالب کې، نو دا خښته ځان له یو مستقل جسم دی او قالب ځان له شی دی. نو روح چې دی دا په دې بدن کې داسې شی دی لکه هغه خټه چې په قالب کې ورواچي، قالب نه چې خټه وباسي نو قالب تش پاتې شي. دغسې روح چې د بدن نه وځي نو بدن تش قالب پاتې شي. دا تعلق دی د روح او د بدن په منځ کې. اوس بعض علما دا لیکي چې هر کله بدن بے روح پاتې شي نو دې بدن ته په دې قبر کې د سزا او د جزا څه پته لګي. ځکه چې مونږ دا وایو چې په قبر کې عذابم سړی ته ملاویږي او په قبر کې نعمتونه هم سړی ته ملاویږي. نور کله چې روح ته ووتو نو بدن بے حصه پاتې شو. چې بدن بے حصه پاتې شو نو دته د سزا او د جزا تمیز بڅنګ کی. روح هم مړ کیږي او کنا. په دې کې ډېر لوی بحث دی د علماء محققینو او پکې د بعض ائمه اختلاف هم ډېر زیات. بعض علما وایي چې روح چې دی دا هم مړ کیږي، ځکه چې روح چې دی دا هم جسم دی او هر جسم لا قدرت فنا لیکلې ده. نو لہذا روح چې دی دا هم جسم دی او دا به هم فنا کیږي او مړ کیږي. د دې علماو دلیل دا دی چې روح به ولې مړ کیږي، ځکه چې قرآن وایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ہر شے بفنا کی. نو لہذا روح چې دے دا هم شے دے نو دا بم فنا کی. بل زه راضی چې کل شیء هالک الا وجهه، ہر شے چې دے دا به هلاک شي الا وجهه، مگر صرف ذات د پروردگار عالم چې دے دا به باقی. اس پدی کی ائمہ محققین حیران دي چې دا روح چې دے دا به کم ټیم کې مړ کیږي. نو پدې کې بیا گویا ډېر ابحاث دي د حضرات ائمه
محققین او ائمه مجتهدین په دې کې ډېر بحث چې دا روح چې دا به کم ټیم کې مړ کیږي. کچره روح د جسم سره مړ شي، ما په خبرو پوهیږئ څه لږ ډېر، که روح سره د جسم مړ شي نو بیا د قبر عذاب یا د قبر نعمتونه حدیث کې او روایاتو کې چراغلی دي، دې سره به بیا څه چل کې، ځکه چې جسم هم فنا شو او روح هم ور سره فنا شو، نو بیا قبر چې ده روضة من ریاض الجنه روایت کې راځي یا حفرة من حفر النار راځي، بیا څه معنا شو؟ علماء وايي چې خبره دادا چې د قران دی آیات ته سوچ وکړي. قران وايي چې کل من علیها، دی الفاظو ته ګوري، اوس په دې علما یا طالبان حضرات یا دا خلق پويږي چې کل حرف سور دی استیعاب کوي د هغه اشیاء چې کم په دې من کې دي. د کلو دا معنا ده لکه یو سړی تپوسو کی چې هل فی هذه المسجد نساء، آیا په دې جماعت کې ښځه شته؟ سړی سوال کوي چې هل فی هذا المسجد نساء، په دې جماعت کې ښځه شته؟ او زه د هغې جواب کې وایم چې لا بل كلهم رجال، نه بلکې ټول سړي دي. نو که یوه ښځه په دې جماعت کې ناستی نو زما دا كلهم رجال ټکی به صحیح شي؟ تاسو خیال راغی؟ نو کلو لفظ چې ده دا رانی سی ارغا افراد چې کم په دې من کې دي، کل من علیها، ټول اغا علیها چې په دې ځمکه د پاسه دي، فان اب فناش. نو علماء وایي چې دا قرآن دا الفاظ چې دي دینه مراد د ځمکه د پاسه څومره اشیاء چې دي دا به ټول فنا شي، اما په اسمانونو کې چې دي اب لا ژوندي. بیا پیدا اعتراض چې د اسمانونو خلق چې ته ژوندي ومني نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سره به چل کوي. د کل من علیها فان خدا معنا چې پزمکه سګوره دا بټول فناشي. نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام د دې الفاظو نه خدا معلومیږي چې هیڅ شی به ژوندې پاتې نشي، ټول به فناشي. علما گویا د دې تطبیق کوي چې خبره دا ده
چې قیامت به برپا کیږي په دې ځمکه باندې، نو قیامت به اله برپا کیږي چې دا ځمکه ورتاول برابر کی، نو ځمکه به برابرېږي اله چې اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې پوکې وکي، نو دا د ځمکې د پاسه ټول اشیاء چې دي دا به ځای په ځای مړ شي او ختم بشي. نو بیا به تر مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې بلډوزر وګرځي او دا ځمکه به اواره شي، دا غرونه وغیره به د پاغوندو غوندې والوزي او ځای په ځای به اوار شي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، دا بنی آدم به د ملخانو په شان والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او دا غرونه به داسې اوار شي لکه ډنډت شوی وړی چې څه وخت کې ډنډت کړی شي او بالکل پاش پاش او ذره ذره شي، دا غرونه به داسې اوار شي. نو چې ځمکه به اوار شي، نو دې ځمکې د پاسه به بیا بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې وي. چې د تانبې ځمکه پې وغوړېږي څه وخت کې، نو دا انور به دا انورونه عزیزانو جدید تحقیق اوس دا دی چې دا انورونه د دې ډېر افراد دي، ډېر افراد. نو د دې ټولو انورونو د افرادو هغه شعاع چې دي هغه د دې ځمکې نه یو نیزه قدرې اوچتي، ټول به را متوجي شي د تانبې ځمکې ته. نو دغه وخت کې به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې بل پوکې وکړي، چې بل پوکې وکړي نو په شپېلۍ کې به دا الفاظ ووایي، په شپېلۍ کې به الفاظ ووایي. لکه تاسو خو شپېلۍ میلۍ به ډېرې اورېدلي، ستاسو د برکته یې مونږ هم اورو که نه جي. نو په شپېلۍ کې بعضې وخت کې یو غزل چې سړی په ژبه وایي، نو هغه غزل بیا په شپېلۍ کې هم وایي، هغه غزل بیا په باجا او رباب کې هم وایي. په دې خو پوهېږئ که نه؟ تاسو کور وکلی دی، تاسو خیال راغی. پخوا به مونږ وی چې کم ځای کې د سرود आवाज اورېدی کېده به نو حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي او به وی چې دا आवाज چرته اورېدی کېږي نو التم لعنت وریږي. اوس په پیمان وایي چې داسې ځای چرته شته چې په پاکستان کې په رحمت وریږي، دا جماعتونو کې هم رحمت نشته، ځکه چې جماعت سره یعنی هر سړی ډم شو، هر سړی ته چې ګوري ډم ډم، که سوزکو والا ته ګوري بمباجي به پکې لګولي، کلارو والا ته ګوري ټیپ ریکارډر به پکې لګولي، روان به لکه د دجال او د رستو کونې نه به د بمباجو आवाज راوځي. کلارو والا ګوري، کټرکونو والا ګوري، که سوزکو والا ګوري. لا چې وادي صاحبہ ا موټرې چې جوړ کړی چې پاغي کې کم شی لګولې اریان نو یو لیوانه نه دی چې سړی علاج وکي، ملک ټول لیوانه، وطن ټول لیوانه. او زه دې ووایم کنه چې زه ملایم زه ډولکی نه اورم استا غني کبه ماوري خلاصېږي بچر.
په کور کې دننه په کوټه کې به پروته او په مالت کې به د دبلې غږیږي اور جمعات کې بناسته در سره به تیریږي بازار کې به روانه کمزه بخلاصيږي داغه زمانہ دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیتی تبوه چې زدي فتنه ته نه نږدې کېږم ا فتنه به د مغناطیس غوندې تازان تراکاږي فتنه به راکاږي او ځان کې به مبتلا کوي توای چې زنه ورزم کړه فتنه به ځان تراکاږي شپاره سنه دا هغه زمانہ نو د خدای ا د قهر نظر ته مو ګورانو داسې خو درته نه دی متوجه کړي د قهر نظر داسې درته متوجه دی چې پرانا ورځ لوټ شي پرانا ورځ تباہ شي پرانا ورځ غرق شي تپوس والا دې څوک نه پختنه والا دې څوک نه نو د الله د قهر ټول نظرونه چي دي آنن ستا ملک ته متوجي ایس شی محفوظ نشته کور محفوظ نه ده ځان محفوظ نه ده مال محفوظ نه ده دکان محفوظ نه ده اولاد محفوظ نه ده هیڅ شی محفوظ نشته ته ما ته وایه چې د حکومت موټر ورلسی پکې لګېدلی او سړی پې راشه او د حکومت موټر بوزه او تر اوسه پتم نه لګي نو کمال دی دې ملک کنه ورلس پکې لګېدلی تاسو خیال راغی آیا خزوا زوی ورپسې روانو غنې لاس کې ور کړو تیران راغله و غریبا س سودا مودا پسې غزوې ته ورک شو چې زوی ته ورک شو ناخذ اوس په بازار کې او ترې منډه وای او صاحب چغي وای چې وا خلکو یو تور کټوخه بچای مې و چنجان غنای مې لاس کې ور کړه خو چې سه مې وکاته هاي مې پر کور را پسې را روانو چې رست مې وکاته هاي مې پر کور اوس بروانه او هاي بده پر کوري بیړي بده غرکش نو کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي هغه قوم نه د الله امن چې دی هغه اوچت شي آپ पुलिस नशी राटिंगोल पुलिस से कोले पपिया खबर के तास होश मारई दारी और ताणे आबादी चे दा 15 लाख आबादी दा और पताना के शल्स पायानी और दो पके ताणेदारानी नो प शल्स पायान और दो ताणेदारानो 15 लाख खलक राटिंगी नो दा अल्लाह अमन चे दे هغه د ملک نه اوچت شي چې د الله من اوچت شي نو انجام دای لکه نن ستا د ملک کوم انجام چرته خدای په ډزو رانی ولي چرته خدای په بمونو رانی ولي چرته خدای په ډاکو رانی ولي چرته خدای په غلو رانی ولي پرنګ
رنگ راګر کړي په رنگ او نور بګوري ان شاء الله العزیز نور بګوري دا قوم به د ځان تماشي کوي قوم ته ته ملکی او ته قوم تاسو خو د منډۍ غویان یې 25 لک روپۍ یو منبر ته د صوبایي ملو شوي دي 25 لک منبران څه کوي پالاکه کې د کونډې رنډې یتیم خوار غریب اوږي تږي نهر دا تپوس نه کوي چرته دیرو ته دیوالونه وهي او چرته په سړکو فټپاتونه جوړي د ملک ته د فټپات ډیر ضرورت دی په کوارټ روډ ګوره فټپاتونه جوړيږي فټپاتونو په غاړه دکانداران دي هغه دکاندارانو فټپاتونه قبضه کړه چا ورته اوسپنې رئیس دي او چا په کرسای چولی دي او چا په ټیمانی خدي او چا په ډرمونه خدي او نه په فټپات څوک تیریږي او نه سکیږي مطلب په فټپات کې څه دی مطلب پکې دا دی چې په ټیکای ورکی نو ټیکدار د کمې پټای سړی دی او چې دا چا ورکړه د پکې کومه غوا لنګه کړې د خپل د ملک ته د فټپات ضرورت نو نن ستاسو د منبرانو مبارکو 25 लाख روپۍ چې دي ا د سړک په فټپاتونو لګي تو په ایمان چې او سړی وګیم دی د 3 ورځو نهر دی او تو ورته چې راشه کنه څنګه خسرک مې دله جوړ کړو اب ورته وای چې خدای دې کور لوټي لوټي کا مال د څه ضرورت ته او ته جوړه راته څه شي مال د روټای ضرورت ته زو د لوګي مرما او ته ما ته فټپاتونه جوړه دا زمون ملک په ایمان درته هم کپی شرمېږي دا زما تقریر دی دا د اری جمعه تقریر چې د چا متعلق ز څوم دا سیډي والا د ډایری په شکل کې داغه په میس کې زما د جمعات چې دی دا ډېر خطرناک جمعات دی ټولې دنیا نه پابندي سیډي او چته شوی دا خو دوی ته ویلي دي چې د دې جمعات خیال کوي دې کې مولا چې دی هغه ګوریلا دی چرته ملک اټم بم دی ملک قران نه خیال امراغي دا ډېری ورته په میس کې خوښ چې ستا متعلق دا خبرې شوې دي والله کې مړه خوا د بے شرم د لوی او د سماعتي په ځای و نظر غونه شو چا ورتل دا ونه دې په کم ځای وشو الخزه کې وشو سوري لاندې بیا کې نه دا هغه بے شرم هغه بے حیا او بے غیرت په خبره نه شرمېږي او نه پیپوي اصل او شریف سړی چی هغه د سترګو په اشاره پوښ یو نقص چې ورته وخه فورا هغه ته انتباه وشي چې یاره ما ته دا کار نه دی کول پکار ځکه چې په دې ز شرمېږي دوی په شرمېږي د دوی غرض خېټه ډکول خپل کورونه جوړول او مازیګر کې خپل خزه ګرځول دا ستاد ملک پیښه ده او دا ستاد ملک رواج